دا خبره غلطه ده چې ګواکې امریکایي وسلې او نور مهمات له افغانستان او نورو هیوادو ته قاچاق سوي او هلته د ځینو وسلوالو ډلو لاسو ته رسېدلي دي. کومې امریکایي اسلحې چې د 20 کاله جنګ پر مهال افغانستان ته راغلي دي هغه د ډېر پخوا راهیسې په تور بازار کې موجودې وي. دا هېڅکله دا معنا نه لري چې څوک امریکایي وسلې ولري هغه دې اوس له افغانستان ورسېدلي وي. د پاکستان له لارې چې د کراچۍ او نورو بندرونو څخه د اشغالګرو ځواکونو اکمالات کېدل او لوجستیکي کاروانونه په پاکستان کې راتېرېدل دا په ځلونو پیښه شوې ده چې کانټینرونه مات شوي دي او دغو هغه وسلې او تجهیزات په پاکستان کې د وسلو تور بازار ته رسېدلي دي. په افغانستان کې ټول نظامي مهمات او ټولې وسلې په خوندي او محفوظ شکل ډیپو شوي دي او دلته د دغسې وسایلو د هر ډول پیر پلور او قاچاق مخه نیول شوې ده.